اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدمونو محمد علی جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن یو ډیره اهمه او ډیره خصوصي ورځ د 20 مارچ زمونږ د پاکستان ورځ په دې حواله باندې یقینا چې ډېرې ګڼې کېږي، ډېر پروګرامونه کېږي، ډېر ښایسته ښایسته تقریبات کېږي، خو د کرونا وایرس په وجه باندې سږ تقریبا دا په تاریخ کې په لومړي ځل باندې دی چې دا ورځ نه په سرکاري سطح باندې او نه په غیر سرکاري سطح باندې نمانځل کېږي. نو قدرمنو د دې ورځې چې کوم مقصد دی د هغې نه که موږ چې ځان خبر کړو نو هغه دا دی چې موږ پاکستان سره د مینې اظهار، پاکستان سره د عقیدت اظهار دا موږ کوو په مختلفو طریقو باندې. په دې کې ځینې ملي سندرې وي، ځینې مختلف تقریبات وي، ځینې مشاعرې وي. لکه زه به خپل مثال ورکړم چې موږ دلته کې یو د خپلې یو لوی مشاعرې هم اهتمام کړی. دغه شان موږ په خپله سطح باندې د ماشومانو یو پروګرام هم ترتیب کړی چې یاره موږ به دا په 20 مارچ باندې انشاءالله کوو او تاسو سره به یې شریکوو. خو چونکې لاکډاون دی، حکومت اعلان کړی دی چې د کرونا وایرس په وجه باندې تاسو احتیاط وکړئ. نو چې حکومت خپل پروګرامونه هغې کینسل کړي دي، هغې ملتوي کړي دي، نو په کار دا دی چې موږ هم هغې سره پوره مرسته په دې حواله باندې وکړو او پوره تعاون وکړو. دغه شان د دې چې کومه مسله ده چې دا ختمه شي نو بیا انشاءالله دا پروګرامونه هر وخت کېدی شي او وطن سره او د مینې او عقیدت اظهار هر وخت کېدی شي. نو په کار دا ده چې په دې موقع باندې موږ خصوصي دعاګانې وغواړو، خصوصي مانځه طرف ته توجه ورکړو او دغه شان د خپل وطن د عقیدت او پیرزونې چې کوم دي هغې مختلف شکلونه دي، په هغې کې موږ یو بل سره شریک شو. خو دې کې یوه خبره دا ده چې موږ به د ګڼو نه ځان ساتو. دغه شان چې مختلف قسمه موږ یو ځای لکه غونډې کېدل دي د هغې نه به ځان ساتو او په انفرادي طور باندې چې موږ خپل وطن سره د مینې اظهار کوو نو په کار دی چې موږ حکومت سره پوره مرسته او ملاتړ وکړو. تاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.